د شپږ دېرش وای مکعب منفي لس سل وای پولینوم د څلور وای ضربې ام وای جمع جی ضربې ام وای منفي جی په شکل فکتورونو تجزیه کېدای شي چې ام او جی پکې تام عددونه دي. سارا لاس ته راوړل چې د جی قیمت 3 کېدای شي. ببرک لیکلي چې د جی قیمت 10 کېدای شي. ووایي چې د چا ځواب سم دی. نو پیل کې که چیرې موږ دې ته وګورو کېدای شي دا داسې ډېر پیچلی کار ښکاره شي، خو که لږ پام ورته وکړو داسې ښکاري چې دې کې څلور وای پیل کې د دې دواړو حدودونه چې کړی مشترک فکتور په شکل نیول شوی. بیا پاتې چې کوم فکتور حدونه دوه پاتې کېږي هغه د مربعګانو د تفاضل په شکل څنګه شوی دی، تجزیه شوی دی په دوو قوسونو باندې. نو تاسو ویډیو ودروئ او دغه پاتې دوه قوسونه چې دي د دې له مخې د جی قیمت لاسته راوړئ او بیا وګورئ چې د چا ځواب سم دی. نو راځو لومړی د عمومي افادې ته او دا مونږ ګورو چې څنګه تجزیه کېږي. نو مونږ وایو چې دې کې څلور وای مشترک نیسو. نو که چیرې زه ته ولیکمه چې شپږ دېرش وای په توان د درې منفي سل وای دا به مساوي شي. مونږ که دې کې څلور وای کې ولیکو مشترک یا د ضربي فکتور په شکل دا واخلو، نو څلور چې شپږ دېرش په څلورو وویشو مونږ ته پاتې کېږي نهه. نهه په څلورو کې نهه په څلورو کې څو کېږي شپږ دېرش. او وای مکعب چې په وای وویشو مونږ ته ځواب پاتې کېږي وای مربع سره وای مربع. او همدارنګه منفي اوس دې کې بیا څلور وای څنګه کوو مشترک پکې نیسو د ضربي فکتور په شکل سل تقسیمي څلور دا مساوي کېږي له 25 سره. او وای چې په وای باندې ویشو یو پاتې کېږي نو هماغه 25 موږ ته په لاس راغی. نو پام وکړئ چې موږ څه کار وکړو، موږ دا حد راواخسته شپږ دېرش وای دا په دې شکل دوه ضربي فکتورونو په شکل ولیکه او همدارنګه دا شکل هم راواخسته، دغه حد دا هم راواخسته، دغه دوه حدونو د ضرب حاصل په شکل هم ولیکلو. نو په لنډ عبارت مو وایو چې مونږ په دې دواړو کې دغه څلور وای او څلور وای دواړو کې څه شی ونیوو مشترک هم پکې ونیولو. نو اوس کولی شو چې دا مونږ په کوم شکل ولیکو، د دې څخه دا مشترک فکتور یو دانه پکې ونیسو. نو لیکو چې دا مساوي کېږي څلور وای ضربې چې شی پاتې کېږي مونږ سره دلته پاتې کېږي نهه وای مربع او بیا ورپسې علامه منفي او ورپسې چې شی پاتې کېږي 25 دې شکل. نو اوس مونږ کولی شو چې دغه دوه حدونه د مربعګانو د تفاضل په شکل باندې ولیکو. زه کولی شم دا داسې ولیکم چې دا مساوي کېږي څلور وای ضربې نهه وای په ځای زه څه لیکمه 3 وای کل مربع، دا به ا مربع شي منفي 25 په ځای زه څه لیکمه 5 مربع، دا به بی مربع شي. نو دا ا مربع منفي بی مربع د مربعګانو د تفاضل شکل شو کوم چې موږ اکثره وخت ورسره مخ شوي. که چیرې دا لومړی ځل وي نو تاسو کولی شئ د خان اکیډمي د نور ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ، هغې کې وګورئ چې د مربعګانو تفاضل موږ څنګه تجزیه کوو. خو موږ پوهیږو چې که چیرې موږ داسې یو حالت ولرو چې ا مربع او منفي بی مربع شکل ولرو، ا مربع منفي بی مربع شکل ولرو او غواړو چې دا د بینومونو د ضرب د حاصل په شکل تجزیه کوو، نو موږ کولی شو چې ولیکو چې دا مساوي کېږي له څه سره ا منفي بی ا جمع بی داسې یو شکل یو قوس دا شي یا یو بینوم به دا شي ا جمع بی او بل به شي ا منفي بی بی. نو اوس راځو مونږ دا هم په دې شکل باندې لیکلی شو. وایو چې دا مساوي کېږي څلور وای مونږ خپله لیکو او دلته لیکو چې ا مثبت بی او دلته لیکو ضرب ا منفي بی. نو راځو دې کې د ا قیمتونه وضع کوو. ا قیمتونه څو دي؟ 3 وای دلته او 3 وای دلته. همدارنګه د بی قیمتونه لیکو. بی قیمت 15 دی
15 دلته لیکو او 15 دلته لیکو. نو اوس راځو موږ عمومي پوښتنې ته چې موږ ته یې څه ویلي وو. موږ ته ویلو چې دا په دې شکل تجزیه کېږي 4y دلته موږ لرو 4y موږ پکې را پیدا کړی دی. بیا ورپسې و چې مساوي بیا ورپسې دی my دلته هم دی my دلته هم دی. نو دلته هم my قیمت مساوي دی له 3 سره. نو داسې ښکاري چې m مساوي دی له 100 سره. وایو چې m مساوي شو له 3 سره دا د m قیمت شو. او همدارنګه بیا ورپسې دی جی دلته مثبت جی دی دلته منفي جی. دلته موږ سره مثبت 15 دی او دلته منفي 15. نو جی مساوي شو له سره جی مساوي شو له 15 سره. نو ځواب دلته اوس ګورو. دلته موږ ته ویلي وو چې سارا وایي چې 3 ځواب کېږي د جی او ببرک لیکلی چې د جی قیمت څو کېږي 10 کېږي. او په داسې حال کې چې موږ د جی قیمت 15 راوړو نو موږ وایو چې د چا ځواب سم دی؟ د هیڅ یو صحیح ځواب نه دی ورکړی ځکه چې جی ځواب مونږه 15 راوړو.